السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. سن 400 هجری پورې مسلمانانو د رومن امپایر نه شام، عراق، فلسطین او نور داسې ډېر شي علاقې نیولې وي. دغه زمانه کې دنیا د مسلمانانو او عیسایانو منځ کې تقسیم شوې وه. په میډل ایسټ کې چې څومره ممالک و ټول مسلمانانو سره وو، او هغه علاقې کوم چې یورپ ته نږدې وي هغه د عیسایانو سره په قبضه کې وي. د 1120 شروع کېدلو مخکې په مسلمانانو کې یو طاقتور سلطنت پیدا شو د سلجوق په نوم باندې. سلجوق ډیر طاقتور خلک وو. دوی په بار حملو سره خپل سلطنت د ډیر حد پورې پراخه کو، تر دې چې عراق، شام، بیت المقدس نور هم داسې ډیر علاقې په لږ وخت کې دوی په قبضه کې راغللې. په 1071 عیسوي کې د سلجوق سلطنت یو غټه مقابله وشوه د رومن امپایر سره د ملاتکرد په میدان کې. په دې میدان کې سلجوق ته یو عظیمه فتح میلاو شوه او په دې جنګ کې ډیر عیسایان وژل شو، تر دې چې د هغوی بادشاه هم په دې جنګ کې گرفتار کړی شو. د دې جنگ په نتیجه کې سلجوقیانو په ډیرو علاقو باندې قبضه وکړه، تر دې چې ټول اناطولیا د دوی په قبضه کې راغله. دوی په اناطولیا کې د انطاکیا او د نیقیا په نوم باندې غټ غټ ښارونه آباد کړل. په 1052 عیسوي کې د سلجوقیانو یو طاقتور بادشاه سلطان ملک شاه وفات شو، او د وفات نه بعد د سلجوق سلطنت په ټوکړو کې تقسیم شو او دا سلطنت د یوې غټې کمزوري سره مخامخ شو. کله چې د عیسایانو د لاس نه بیت المقدس واغستلی شو او بل طرف ته د ملاتکرد په میدان کې د شکست میلاو شو، نو د قسطنطنیه بادشاه الکزیس وان یورپ ته خط ولېږو او د مسلمانانو د روکتام لپاره د پوپ نه مدد طلب کو. دغه زمانه کې په یورپ کې عیسایان بل منځ کې په اختلافاتو کې مصروف وو. په عیسایانو کې دوه ډلې جوړې شوې وي. یو ډله هغه وا چې هغوی ویل چې بادشاهي، مشري او طاقت د پوپ په لاس کې وي، او بل ډلې به دا وي چې نه، مشري او طاقت به دغه چا په لاس کې سوچ په سیاست باندې پوهیږي او جنګ کولی شي، او هر چې پوپ دی نو دوی له عبادت خانو پورې مختص کېدل پکار دي. دغه وخت کې چې کله د الکزیس ون دا خط ورسېدو یورپ ته، نو پوپ دا موقع یو غنیمت وګڼله او دا سوچ وکړو چې چېرته زما په وینا باندې عیسایان یو لښکر راجمع کړي او دا لښکر د عیسایانو هغه زړې علاقې خاص کر بیت المقدس دوباره د عیسایانو لاس ته راوړي، نو په دې سره به د خلکو د پوپ سره مینه پیدا شي او د هغوی مشري به تسلیم کړي. دې وجې نه پوپ اربن ثاني خلک راجمع کړل، هغوی ته یو جذباتي تقریر وکړو. په دې تقریر کې پوپ څه دروغ رښتیا راجمع کړل او هغې سره د خلکو جوش او جذبه ډېره سیوا کړه. په دې تقریر کې پوپ وویل چې په اناطولیا او شام کې به عیسایانو باندې قسمه قسم ظلمونه کیږي. مسلمانان رالګي د عیسایانو چرچونه ورانوي، عیسایان عباداتو ته نه پرېږدي او په زور باندې خلک مسلمانوي. دا خبرې د پوپ بالکل غلطي وي، بلکې د دې په عکس باندې عیسایان ډېر په خوشحالۍ سره اوسېدل د مسلمانانو په علاقو کې او په هغوی باندې هېڅ ظلم نه کېدو. بیا پوپ خلکو ته وویل چې تاسو ځان تیار کړئ، موږ به حمله کوو په مسلمانانو باندې، او څومره علاقې چې مسلمانانو زموږ نه نیولې دي هغه به ازادوو. څوک چې په دې جنګ کې شریک شو د هغه ګناهونه به معاف شي، دی به د جنت مستحق وګرځېږي، او چا چې بزدلي ښکاره کړه یا د دې حملې خلاف یې وکړو نو په ده باندې به لعنت وي، د ده ګناهونه به نه معاف کېږي بلکې دی به د همیشه لعنت دپاره مستحق وي. پوپ اربن ثاني ته خپله دا پته نه وه چې زما د دې تقریر په وجه باندې به له داسې جنګونو شروعات کېږي کوم چې به د 200 کال پورې جاري وي او د هغې انتها به ډېره دردناکه وي. ملګرو، د پوپ په دې تقریر سره د داسې خطرناکو جنګونو آغاز وشو کوم ته چې په تاریخ کې صلیبي جنګونه ویلی کېږي. د پوپ اربن ثاني په دې تقریر سره خلکو کې یو ناشنا جذبه پیدا شوه. خلکو خپلې ځمکې خرڅې کړي او په هغې باندې ځان له د جنګ اسلحه او سامان واغستو، تر دې چې په یورپ کې اسونه په قیمت کې ګران شو، ځمکې ارزانې شوي. پوپ اربن ثاني یو عظیم فوج د حملې لپاره تیار کو او د حملې کولو لپاره تاریخ مقرر کو 1095 عیسوي. لیکن په دې عوامو کې بعضې ډېر جوشیلن او جوانان هم وو چې هغوی زر حمله کول غوښتل. دا ګروه په غریبانو خلکو باندې مشتمل و او د دې سربره یو بوډا سړی و چې د هغه نوم و پیټر د هرمیټ. سلام الله یا قدس، سلام الله یا قدس، سلام الله یا قدس، فداك الروح والنفس، سلام الله يا قدس، فداك الروح والنفس، مهاد الدين والتقوى، سلام الحب والنجوى، وهل يا قدس لا نقوى. پیټر د هرمیټ باره کې دا خبره مشهوره وه چې دی خپله بیت المقدس ته مخکې چېرته راغلی و او د مسلمانانو دا ظلمونه د په خپلو سترګو باندې لیدلي وو. د به خلکو ته ویل چې زه یې ورځ چرچ کې وده وم او عیسی علیه السلام پسې راغی او ما ته یې وویل چې پیټر لاړ شه او بیت المقدس ته مسلمانانو د لاس نه آزاد کړه. دا خو په عوامو کې ډېر مشهور شو او د دې په بیانولو سره خلک د ده نه ډېر متاثر شو. په ډېر مقدار کې خلک د ده سره راجمع شو. د دوی تعداد د 100,000 نه واخله 1,000 پورې ورسېدو. چونکې په دې لښکر کې ټول عوام خلک راجمع وو، دې د وجې نه په تاریخ کې دې لښکر ته پیپل کروسیډ ویلی کېږي، د عوامو صلیبي جنګ. پیټر د پوپ نه مخکې د عوامي لښکر د ځان سره کو او د قسطنطنیې په طرف باندې ور روان شو. دوی د صلیبي جنګ شروعات د یهودیانو نه وکړو او په لاره باندې ډېر یهودیان ووژل، تر دې چې د دوی د لاس نه ډېر عیسایان هم ووژلی شو، سره دې نه چې هغه د دوی معتقد هم وو.
دوی په جرمني کې ډیر يهود وجل او بیا چې کله دوی هنګري ته راغلل نو هلته دوی ډیر قتل عام وکړو. کله چې د لښکر قسطنطنیه ته راورسېدو نو هلته دوی ډیر هنګامه جوړه کړه. تر دې چې د قسطنطنیه بادشاه دوی نه تنګ راغی را دوی د ځان خلاصولو لپاره کشتۍ تیاری کړې. دوی په دریای باسفورس باندې اناطولیا ته ور داخل کړل. دغه زمانه کې په اناطولیا کې د مسلمانانو یو سلطنت د سلجوقان روم په نوم باندې قائم و. د دې دارالحکومت نیقیا وا پیټر د هرمټ مقابله د دې سلطنت یو نوجوان بادشاه قلج ارسلان سره وشوه. د عیسایانو د لښکر په اناطولیا کې هغه څه وکړل کوم چې دوی په یورپ کې کړیو. زی په زی په خلکو باندې حمله شروع کړې. دوی دومره ظلمونه وکړل چې د دوی د ظلمونو قصې د تاریخ په اوراقو کې وسم محفوظ دي. دوی ماشومان زنانه ډېر په بېدردۍ سره ووجل. دوی د سلجوق سلطنت په وړو وړو قلو باندې هم قبضه وکړله. سلجوق سلطنت بادشاه چې کله د حالت ولید نو فور مقابلې ته ووتلو او هغه قلعه محصور کړه په کوم کې چې د عیسایانو فوج په ډېر مقدار کې راجمع و. اته ورځې پورې محاصره جاری و. دوی سره په قلعه کې اوبه ختم شوې نو دوی د سارو د وینو په څکلو باندې شروع وکړه. چې کله ساروي ختم شو نو اوبه او نوینه ورسکلو لپاره دوی سره د عیسایانو حوصله کمزوري شوې او د مخکنی په شان طاقت په دوی کې باقی پاتې نه شو. دغه وخت کې سلجوقیان قلعه ته ور داخل شو او ټول صلیبیان یې وژل شو یا ژوندي ونیول شو. د صلیبیانو دویم لښکر په یو بل قلعه کې بند وو. د دوی مشر پیټر د هرمټ قسطنطنیه ته تلو د نور امداد راوړلو لپاره. د دې قلعې صلیبیانو ته چې کله د خپل نور ملګرو د وجلو خبر ورسېدو نو دوی ډیر زیات غوسه شو. د دوی انتظار ونه شو او دوی فورا انتقام غوښتلو لپاره د قلعې نه بهر ته راووتل. په نه قیماني د حمله کولو په غرض باندې روان شو. 1096 عیسوي کې دوی د خپل مشر د اجازه نه بغیر روان شو. لیکن سلجوقیانو ته د دوی د ارادي پته ولګیده. نو هغه د فوج ته په لار کې کمین ونیو او پټ شو. کله چې صلیبیانو لښکر د قلعې نه راووتل او ډیر لري راغلل نو سلجوقیان د خپل نوجوان بادشاه قلج ارسلان په قیادت کې فورا نمودار شو او صلیبیانو باندې حمله وکړه. په دې جنگ کې ټول صلیبیان وژل شو. په دې سره پیپل کروسیډ خپل انتها ته ورسېدو. قلج ارسلان په خپل کوم عمرې کې یو ناشنا او غټه فتح حاصله کړه په صلیبیانو باندې. لیکن قلج ارسلان د پته نه و چې د صلیبیانو د حمله خو خبرداري وو بلکې صحیح حمله خو به صلیبیانو وسکي. د دې صلیبیانو په شا باندې داسې یو منظم فوج را روانو چې هغوی د صلیبي جنګونو بنیادي خوري او د مسلمانانو په خلاف باندې په پربند ثاني چې بخپل کوششونو سره کم فوج تیار کړو نو د دې تعداد تقریبا د 1 لک پورې وو. په دې کې 35000 پورې پیادل فوج وو، 7000 شهسوار فوجیان او 10000 یا سره پاسه 10000 خادمان ماشومان او زنانه وي. دا فوج په ځای کې راجمع نه و بلکې سبا فرانس کې سره جرمني او غیره علاقو کې راجمع وو. په دې ولني صلیبي جنگ کې د عیسایانو بادشاهان او غړ سرداران هم او په دوی کې د هر بادشاه او هر سردار سره په ډیر مقدار کې خلک راجمع شوي وو. دا لښکر د مختلفو علاقو نه وروتل او قسطنطنیه طرف ته روان شو. دوی چې کله قسطنطنیه ته راورسېدل نو د روم بادشاه الکسیس ون دوی په کشتو کې کېنول او اناطولیا ته راواړول. د فوج نیقه طرف ته روان شو. دوی په لار کې د خپل صلیبي ملګرو لاشونو ولیدل کوم چې دوی نه مخکې راغلي وو په پیپل کروسیډ کې. په دې سره صلیبي فوجیانو کې غوسه نورم زیاته شوه د مسلمانانو په خلاف باندې. دوی خپل پیشقدمي جاري وساتله تر دې چې دوی نیقه ته راورسېدل. صلیبي فوج نیقه ته راورسېدو د هغې نه ګیره واچوله. دغه وخت کې د سلجوق بادشاه قلج ارسلان غافل و او د اولني صلیبي لښکر د شکست نه بعد مطمئن شوی و چې اوس به صلیبیان هیڅ پیشقدمي نه کوي. کله چې نیقه محاصره شوه نو دغه وخت کې قلج ارسلان په خپل بخار کې موجود نه و بلکې لرې چېرته تللی و. کله چې هغه د صلیبي لښکر د حملې پته ولګېده نو هغه خپل سلطنت د نورو اطرافو نه فوج راجمع کړو او د نیقې راازادولو دپاره راغی. قلج ارسلان د خپل فوج سره د غرور نشاده پټ شو او د مناسب وخت انتظار یې کوو. لیکن دغه وخت کې صلیبیانو ته د قلج ارسلان د راتګ پته ولګېده نو هغوی تیار شو. قلج ارسلان د خپل فوج سره د جنوب د طرف نه په صلیبیانو باندې حمله وکړله. په دې معرکه کې سخت جنگ وشو لیکن یو طرف ته صلیبیان په تعداد کې هم سیوا وو او بل طرف ته د قلج ارسلان سره فوج په تعداد کې ډیر کم وو. دې د وجې نه هغوی ته شکست میلاو شو او قلج ارسلان په شاته کېدلو باندې مجبور شو. قلج ارسلان د شکست نه بعد نیقه ولا خلک مجبور شو. هغوی د عیسایانو سره صلح وکړله او د صلح موافق قلعه صلیبیانو ته پرېښودی شوه. په دې سره د سلجوق سلطنت نه ډېرې علاقې د عیسایانو لاس ته دوباره واوښتې. قلج ارسلان دوباره د حملې کولو لپاره تیاری شروع کړه او خپل اخري کوشش یې وکړو. سلطان قلج ارسلان په دې جنګ کې د خپل خاص اسلحې استعمال وکړو او هغه خاص اسلحه وه دغه شو استعمال. ترک خلک په دې کې ډېر مشهور وو چې دوی په پاس باندې د منډې وهلو سره سره په غشو ویشتلو کې ډېر ماهر وو. سلجوق چې د ملاسکرت په میدان کې کم جنګ ګټلی وو نو دوی په هغې کې هم دا طریقه استعمال کړې وه. پاسونو باندې ناستې نوجوانانو ځان تیار کو او په دښمن باندې د حملې کولو دپاره روان شو. لیکن آیا دوی دا جنګ وګټو که نه؟ صلیبي فوج په منظم انداز کې روانو.
کله چې دوی د زولیم خار ته راورسېدل نو دلته دوی خپل خیمو لګولو کې مصروف وو چې اچانک سلجوق تیرانداز راښکاره شو. دې نوجوانانو د صلیبیانو په لښکر باندې ډیر غشي ورول او صلیبي لښکر یې د ډیر جاني نقصان سره مخامخ کو. صلیبیان په خپل معسكر کې راګیر شو، نږدې و چې هغوی ته شکست میلاو شوی وي او عیسایان تښتېدلی وي، لیکن دلته هغه څه وشو کوم چې مخکې شوي وو. دغه وخت کې صلیبیانو دپاره نور طاقت او لښکرې راورسېدې. د سلجوقیانو تعداد هم کم و، شاته نه صلیبي فوجیانو په دوی باندې حمله وکړله. کله چې ارسلان ته چې کله پته ولګېده چې هغه په ګیره کې راتلو واله دی نو هغه په شاته کېدلو باندې مجبوره شو او د زولیم هغه ډېر اهم جنګ صلیبیانو وګټو. د دې حملې نه بعد قلعه ارسلان چرته هم د صلیبیانو د مقابلې لپاره رانغی. د دې جنګونو په نتیجه کې د سلجوقیانو سلطنت ختم نشو، لیکن ډیر حد پورې په دې کې کمزوري راغله. صلیبي لښکر دې ځای نه روان شو او شام طرف ته متوجه شو. د اناطولیا په عقبه کې د عیسایانو حکومت و. دې ریاست صلیبیانو له لاره ورکړه. په دې سره دې لښکر پیشقدمي کوله تر دې چې د شام سرحد انطاکیه ته راورسېدو. د ترکیو سردار یاغیسیان د انطاکیه گورنر و. صلیبي لښکر د انطاکیه نه ګیره واچوله او دا د صلیبیانو دپاره یو داسې خطرناکه حمله وه نږدې و چې صلیبیانو ته په دې ځای کې شکست میلاو شوی وی، لیکن دلته داسې ناشنا څه وشو چې هغه دوی ته د فتح لاره کولاو کړه. سلام الله یا قدس، سلام الله یا قدس، سلام الله یا قدس، فداك الروح والنفس، سلام الله يا قدس، فداك الروح والنفس، مهاد الدين والتقوى، سلام الحب والنجوى، وهل يا قدس لا نقوى، مهاد الدين والتقوى، سلام الحب والنجوى، وهل يا قدس لا نقوى. د انطاکیه ښار ډیر محفوظ دیوالونو والا ښار و. په دې حمله کول او د دې قبضه کول عیسایانو ته آسان کار نه و. دا قلعه په غر باندې جوړه شوې وه او د دې نه چاپېره مضبوط دیوال والی شوی و. چونکې دا قلعه په غر له پاسه وه او اوچت ځای باندې وه، دې د وجې نه لاندې به دښمن باندې په اسانۍ سره نظر لګېدی شو. د دې قلعې په شا باندې یو سیند هم بهیدو چې د هغې په ذریعې سره به امدادي سامان دوی د ښه په اسانۍ سره میلاوېدی شو. ترک به همیشه په خپل دښمن باندې نظر ساتو. کله چې به هم صلیبیان غافله کېدل نو ترک به بهر ته راوتل او په دوی باندې به د غشو ګزارونه کول او بیا به تښتېدل. صلیبیانو د انطاکیه نه ګیره اچولې وه او ډېر پریشانه وو. محاصره ډېره اوږده شوه په دې باندې تر دې چې 1098 میلادي کال شروع شو. پته نه لګي چې دا محاصره به نوره څومره اوږدېده. په دغه وخت کې اچانک د صلیبیانو رابطه د یو داسې غدار سره وشوه چې هغه عیسایانو ته د انطاکیه قلعې دروازې کولاو کړي. دا سړی د فیروز په نوم باندې یادېږي په تاریخ کې. د باره کې ډېر معلومات نشتی، لیکن دومره معلومه ده چې د مخکې یو عیسایي و او بیا وروسته مسلمان شوی و. دی په فوج کې داخل و او د قلعې باره کې پوره معلومات لرل. فیروز د عیسایانو سره پټه معاهده وکړله، په بدله کې صلیبیانو فیروز ته د ډېر مال دولت ورکولو پیشکش وکړو. دغه وخت کې صلیبیانو ته یو پریشان کن خبر راغی او خبر دا و چې د موصل حکمران کربوغه د خپل 15,000 لښکر سره را روان دی. دې خبر د وجې نه صلیبیان ډېر پریشان شو او جلد از جلد قلعې فتح کولو دپاره کوششونه شروع کړل. صلیبیانو د فیروز سره رابطه وکړه. فیروز دوی ته د یو داسې دیوال باره کې خبر ورکړو چې هغه کمزوری و، په هغې باندې حمله کول اسان و. صلیبي فوجیان د رسۍ په ذریعې سره د دیوال دغه حصې ته وختل. فورا یې په دغه دیوال باندې خپله جنډه ولګوله. صلیبیان په قلعه کې خواره شو او دروازې خپل فوج ته کولاو وکړه. کله چې ترکو د قلعې په دیوالونو باندې د صلیبیانو جنډې ولیدلې نو ویرېدل او شاته شو. په ښار کې موجود عیسایانو هم په هغې ټولې دروازې کولاوې کړي. په ډېر لږ وخت کې صلیبي فوج په قلعه کې خور شو او په قلعه باندې د هغوی قبضه راغله. صلیبیانو په دې ښار کې ډېر قتل عام وکړو. لاشونه دومره ډېر مقدار کې پراته وو چې انسان چې په لاره باندې تېرېدو نو خامخا به د هغه قدمونه د انسانانو په جسدونو باندې له پاسه لګېدل. د قلعې ګورنر یاغیسیان په اس باندې سور شو، د قلعې نه راووتلو، لیکن دې خپل اس نه وغورځېدو. یو ارمیني عیسایي دې وپېژندو او فورا یې قتل کو. بالاخره هغه یاغیسیان کوم چې عیسایانو په خلاف باندې 8 میاشتو پورې مزاحمت کړی و ووژلی شو. د عیسایانو د قبضې نه تقریبا یو ورځ بعد کربوغه خپل لښکر سره انطاکیه قلعې ته راورسېدو، لیکن دغه وخت کې د کربوغه راتګ بالکل بې فایدې ثابت شو. کربوغه که چېرته یو ورځ مخکې راغلی وی نو شاید چې لیکلي والده یې څه فایده رسولی وي، لیکن بهرحال کربوغه راورسېدو او هغه محاصره واچوله د انطاکیه نه. یو ورځ صلیبي لښکر د خپلې قلعې نه راووتلو او د کربوغه په لښکر باندې حمله وکړله. دا حمله ډېره اچانک وه. په دې سره د کربوغه لښکر ته شکست میلاو شو. هغه واپس موصل ته لاړو، لیکن صلیبي لښکر په دې ځای باندې ونه درېدو بلکې خپله پیشقدمي بیت المقدس طرف ته جاري وساتله تر دې چې دا صلیبي لښکر طرابلس ته راورسېدو. د طرابلس خلکو په اسانۍ سره بغیر د جنګ نه تسلیم شو. دغه شان طرابلس سره خواوشا نور ریشې ښارونه د عیسایانو په قبضه کې راغلل. په
په دې مقام کې عیسایانو ډیر ظلمونه وکړل په مسلمانانو باندې تر دې چې دوی د مسلمانانو غوښې خوړلې کوم چې دوی وجلی وو دا داسې ناشنا ظلمونه وو چې د صلیبي لښکر مشران هم د کار ته ډیر حیران وو صلیبي لښکر بیت المقدس طرف ته رانږدې شو په دغه وخت کې ډیر تبدیلی راغلی و مخکې بیت المقدس باندې د سلجوق حکومت کله چې سلجوق ډیر کمزوري شو نو په مصر کې فاطمیون کوم چې شیعاګانو حکومت دوی په قدس باندې حمله وکړه او خپل کنټرول کې واغستو نو اوس دی وخت کې د صلیبیانو مقابله په بیت المقدس کې د سلجوق سره نه بلکې د فاطمیون سره کېدو واله د صلیبیانو لښکر ډیر په زور او شور سره بیت المقدس طرف ته روانو په دې لښکر کې 1100 شاسوارانو 2000 پیادل فوجیانو بل طرف ته بیت المقدس حکمران افتخار الدوله سره ټول 15000 فوجیانو د دې کلی جغرافي انداز ډیر برابر د ښار نه چاپیره 3 کیلومتره وګد 50 فوټه دنګ او 10 فوټه پلن دیوالو په دیوال باندې تیرانداز هم ناسو بل طرف ته دیوال نه بلګه فاصله کې غړ خندق هم کنلې شو فاطمیانو سره 14 منجنیقي او اور وشتل ولا کیمیکل هم د دې ښار نه بهر د اوبو چینی هم وي ان فاطمیانو په دې کې زهره چولیو ډېری چینی داسې وي چې ښار ته نږدې وي او هغه هم د تیراندازو په نښه کې وي که صلیبیانو د ښار نه بهر محاصره اچولې نو د جون هغه سختې ګرمۍ به هغوی ډېر کمزوري کړی وي په ښار کې دنده هم ډېرې چینی موجود وي او دنده به خلکو ته اوبه هم په ډېر مقدار کې ملاوي دي حفاظتي اقداماتو ته وګورو د دې ښار فتح کول د عیسایانو لپاره ډېر ګران کار و لیکن سوال دا دی چې د دې هر څه باوجود عیسایانو څنګه قبضه وکړله په بیت المقدس باندې 1999 عیسوي کې صلیبي فوج د بیت المقدس نه 50 کیلومتر لري د رملي ښار ته راورسېدو د صلیبیانو بیت المقدس منځ کې صرف یو ښار باقی پاتې و چې هغه رمله وه او صلیبیانو له برې باندې قبضه کول لازم و صلیبیان یریدل چې دلته هم خلک ډېر مزاحمت کوي لکه څرنګه چې په انطاکیه کې خلکو کړی و یعنې کله چې هغوی راورسېدل نو ډېر حیران شو د رملي والا خلک ټول له کلي نه وتلي وو او د کلي دروازې عیسایانو ته کولاوي پرېښودې وي صلیبیان د صرف یو ښار بغیر د جنگ نه میلاو نشو بلکې دې سره سره هغوی ته د غنمو یو غټه ذخیره هم په دې کې میلاو شو څو ورځې بعد صلیبیان دوباره روان شو بیت المقدس طرف ته کله چې دوی بیت المقدس نه 22 کیلومتر لري وو په دغه ځای کې دوی سره د عیسایانو یو وفد میلاو شو کوم چې د بیت اللحم نه راغلی و بیت اللحم د عیسایانو په نسبت هغه ځای دی په کوم کې چې عیسی علیه السلام پیدایش شوی و په دې کې اوس یو غټ چرچ هم دی صلیبیان د دې لښکر سره بیت اللحم ته راغلل او بیت اللحم هغه علاقه هم د صلیبیانو په قبضه کې راغله د بیت اللحم نه دوباره صلیبیان د بیت المقدس طرف ته روان شو دغه وخت کې د بیت المقدس نه چاپیره ټولې علاقې د عیسایانو په کنټرول کې راغلي وي او دا ښار په منځ کې داسې پاتې و ګویا کې ته به ویش دا په سمندر کې یوه جزیره ده بالاخره صلیبیانو لښکر بیت المقدس ته راورسېدو او د هغې نه چاپیره ګیره واچوله دا هغه ځای د کوم دپاره چې دوی د یورپ نه غټ مزلونه کړي وو او بالاخره دوی هغې ته راورسېدل صلیبیانو بیت المقدس نه محاصره واچوله او جنگ شروع شو کله چې محاصره اوږده شوه او صلیبیانو سره اوبه ختمې شوې نو هغوی د اوبو د حاصلولو لپاره کوششونه شروع کړل بیت المقدس ښار سره نږدې یوه چینه وه صلیبیان هغې ته ورغلل کله چې دوی اوبو ته رانږدې شو نو په دیوالونو باندې ناست فاطمي فوجیانو په دوی باندې د غشو ګزارونه شروع کړل دې صلیبیانو به خپل ځان په ډالونو کې پټ کړی و او اوبو طرف ته ور روانو دې سخت جنګ کې د صلیبیانو سره ملګري او څاروي وژلی شو او اوبو ته غزار شو دې وجې نه د اوبو هغه ځای کوم چې د صلیبیانو لپاره اخري امید و هغه ضایع شو او دا اوبه د څښلو لپاره قابلې پاتې نه شوې صلیبیانو ته چې کله د اوبو مشکلات سیوا شو نو هغوی خواوشا د اوبو لټون شروع کړو د ډېر محنت نه بعد دوی د خپل کیب نه 10 کیلومتر لرې اوبه میلاو شوې خو دا اوبه هم صفا نه وي بلکې تورې او ګنده اوبه وي خو له دې باوجود صلیبیان به دلته راتلل او له دې ځای نه به یې دغه تورې او بدبودارې اوبه په مشکیزو کې راجمع کولې او وړلې به د دې ډېر تکالیف او مشکلاتو ختمولو لپاره صلیبیانو په بیت المقدس باندې د جنوب او شمال له دواړو اطرافو نه حمله وکړله دوی دیوالونو ته اندرپیانې کېښودې او په دیوالونو باندې د ختلو کوشش یې وکړو لیکن صلیبیان په دې حمله کې ناکامه شو په تاریخ کې راځي چې فاطمي فوجیانو به په دواړو لاسونو کې تورې چلولې او صلیبیانو به په یو لاس کې بل فاطمي فوج ډېر تربیتي یافته او جنګ کې تکړه خلک وو او صلیبیان د دوی په نسبت باندې ډېر کمزوري وو کله چې صلیبیان په دې حمله کې ناکام شو نو د صلیبیانو مشر یو اجلاس منعقد کړو د مشورې لپاره په دغه اجلاس کې د صلیبیانو مشر دا ووی تر څو پورې موږ د مضبوطې او کامیابي حملې لپاره حل نه وي تلاش کړی د هغې پورې به بل حمله نه کیږي په دغه زمانه کې د یوې قلعې فتح کولو لپاره د منجنیقو نه علاوه دوه نورې اسلحې هم ډېر مشهورې وي یو په هغه اسلحو کې ریم دی ریم به داسې اسلحه وه چې دا به د ونې نه پرې کړی شوي یو مضبوطه تنه وه د دې په یو سر باندې به یې تانبه ولې کړې وه او د دې دا سر به یې دومره تیز کړی و چې کله به دا یو دیوال یوې دروازې له راواچولی شو نو په هغې کې به یې د ډېر حده پورې دراړ پیدا کوو د دې ریم لاندې به د لرګو نه جوړ کړی شوي ټیرونه هم لګېدلي وو او د هغې په مدد سره به د دې هر ځای ته نقل کول ډېر اسان و
زم اصله کوم چې په زمانه کې ډیر مشهور او استعمالي ده د غینوم دی ټاور دا به د غټ مینار په شکل باندې یو ټاور او د دې په مختلفي وړي وړي کمرې هم وي دا ټاور په دومره دنګو چې د قلعې دیوالونو په دنګوالي کې سیوا او د دې لاندې به د لرګو ټیرونه لګېدلي او په اسانۍ سره به دا یو ځینه بل ځای ته منتقل کېدلی شو کله چې به دا ټاور د قلعې دیوال ته ورنږدې شو د دې په سر کې به د لرګو یو غټه دروازه لګېدلې او هغه به کولاو شو او د هغې ولنې سر به په دیوال باندې کېښودلی شو په دې سر به یو لار او پل جوړ شو قلعې طرف ته او قلعې ته ورداخلېدل به اسان شو فوجیانو ته صلیبیانو مراجمه شو د دې دوه اسلحو په جوړولو باندې فیصله وکړه د دې اسلحې جوړولو لپاره صلیبیانو ته د ونو ضرورت په ډیر مقدار کې په دې کار کې صلیبیانو سره مدد هغه عیسایانو وکړو کوم چې د خو شالاقو اوسیدونکي وو د مقامي عیسایانو صلیبیانو ته د ځایونو باره کې معلومات ورکړل کوم چې د ونو ډیره ذخیره موجود و صلیبیان شروع شو دغه ځایونه به لرګي راوړل او د اسلحو په جوړولو باندې کار شروع شو بل اخر صلیبیان په دې کار کې کامیاب شو او د اسلحه تیار شو صلیبیان ټول اول خندق په ټکولو باندې کار شروع کو کوم چې د خار نه چاپیرو او دا د دې لپاره چې د ټاور او د ریم په دې باندې په اسانۍ سره پار کړی شي د دوران کې صلیبیان ته خبر میلاو شو خبر دا و چې د ایټلی ریاست طرف نه د خوراکي سامانونو ډک جهازونه راولېږل شو جاف علاقې ته صلیبیان یو غټه دستولې غلا د دې سامانونو دراوړلو لپاره په لار کې د صلیبیانو د فاطمیانو د یو دستې سره جنگ هم وشو خو دوی په هغې کې کامیاب شو په کامیابۍ سره جاف علاقې ته ورسېدل صلیبیانو ته سامانونه میلاو شو دوی ډېر خوشحاله شو او ټوله شپه یو غټ جشن مناو کو کله چې سهار شو نو صلیبیانو وکتل چې د فاطمیانو فوجیان په بهري جهازونو کې راغلي دي او محاصره یې مچولې ده صلیبیانو چې دا محاصره ورسه ولیدل نو ټول خلک وتښتېدل او جهازونه خالي پاتې شو فاطمی فوجیانو د جهازونه په خپل قبضه کې واغستل او واپس مصر طرف ته ور روان شو بهر حال صلیبي فوجیان په دې افراتفری کې په سنس سامانونو وړلو کې کامیاب شو صلیبیان د سامانونو ویوړل په خپل لښکر کې تقسیم کړل دغه وخت کې په صلیبي لښکر کې ډېر اختلافات په دې خبره وو چې بیت المقدس باندې د قبضه کولو نه بعد د دې خار بادشاه به څوک وي په لښکر کې موجود هر سردار او هر شاهزاده دا غوښتله چې زه د دې خار بادشاه شم د صلیبیانو په هر میټینګ کې به په دې خبرو باندې بحث کېدلو بل طرف ته په صلیبي لښکر کې موجود پادریانو به دا خبره کوله چې دا یو معزز خار دی او د دې کنټرول هم دغه خلکو په لاس کې پکار دی کوم چې په ځمکه باندې د خلکو نمایندګي کوي یعنی پوپ بهرحال د غټي حملې د تیارې پوري داسې غټ جنگ ونه شو چې کله به صلیبیانو په لاس باندې مسلمانان ورتلل هغه به د قلعې دیوالونو مخامخ وجل او خندق ته به غزارل او دغه شنکار به په قلعه کې موجود فاطمیینو هم کوو بل اخر 14 جولای 1099 عیسوي کې عیسایانو د بیت المقدس په خار باندې غټه حمله وکړه د شمال او جنوب د دوه اطرافونو ریم او ټاور دوه قلعې طرف ته راخودلې شو کله چې د اسلحې قلعې ته رانږدې شوې نو فاطمي فوجیانو د خپل غشو او کمرانو طرف د اسلحې ته راوګرځو په دې باندې حمله شروع کړې فاطمیین به خاص قسم ګولې راويشتي دغه ګولې باول په چربۍ کې وهلې کېدي بیا به بتیله چول بیا به تور چول دغه شانیسانو طرف ته به راويشتي د دې ګولونو چاپیره به تیر میخونه هم لګېدلې وو کله چې به دا ګوله په لرګي ولګېدل نو باغې پورې به ونه خطه په دغه چاپیره به ور خور شو په دې طریقې سره فاطمیین هغه ټاور وسوځو کوم چې د جنوب طرف ته شمال طرف ته موجود ریم ته هم ورولګېدو صلیبیانو په دې سره د قلعې او دیوال ډیر کمزوري کو په دې ورځ کې ډیر خطرناک جنگ شو او دا ورځ په دې جنگ کې ختم شو خو په قلعې باندې د صلیبیانو قبضه را نغله کله چې سهار شو نو صلیبیانو دوباره دغه کمزور دیوال له طرف نه په قلعې باندې حمله وکړه دیوال ته نږدې ټاور هم راوړی شو کله چې فاطمیینو د اسلحه ولیده هغوی خپل ناشنا اسلحه میدان ته راوړه او دا اسلحه وا اور هغه اور چې دا په اوبو سره هم نمړ کېدو او دی اور ته به آتش یوناني هم ویل کېدو دا څه خاص قسم کیمیکل وو چې دغه نه به کوم اور ولګېدو نو هغه په اوبو سره هم نمړ کېدو فاطمیینو په دې ټاور باندې اور وشیندو د دوی د خیال چې په دې سره به ټاور وسوځي لیکن دوی ته پته نه و چې دشمن ته د دوی د خاص اسلحې پته لګېدلې ده کله چې صلیبیان بیت المقدس باندې د حمله په غرض باندې را روانو دغه وخت کې د خار گورنر افتخار الدوله په خار کې موجود ټول صلیبي عوام بهر ته راوستي وو دا خلک کوم چې د کلی نه راشړل شوی وو دوی ته د اور باره کې پته و او دا پته ورته هم و چې د اور په سر مړ کیږي ملګرو د اور په اور سره نه مړ کېدو لیکن کله چې په اور باندې شرکوا چولې شو د اور په باغی سره مړ کېدې شو دی و چې نه کله چې په فاطمیین اور راوښتو نو صلیبیان په فورا باغی باندې شرکا اړوله او د اور پر ډیر خریدونو مخکې مړ کېدو صلیبیان په دې طریقې سره د قلعې دیوالونو د وختل په فاطمیینو باندې سخت حمله وشوله فاطمیین ته په دې ځای کې شکست میلاو شو او دوی وتښتېدل کله چې قلعه کې دا خبر خور شو نو جنوب طرف ته موجود فاطمی فوجیان هم وتښتېدل په دې طریقې سره شمال او جنوب دواړه طرفونه صلیبیانو ته خالی پاتې شو
صلیبیان ښار ته ور داخل شو او په ښار کې ډیر سخت قتل عام وکړو. ویل کېږي چې بعضې مسلمانانو د بیت المقدس په دویمه حصہ عقبة الصخره کې د ځان بچ کولو لپاره راجمع شو، لیکن صلیبیان دلته هم راغلل. په دې ځای کې موجود ټول خلک ووژلې شو. څومره خلک ووژلې شو د دې تعداد معلوم نه دی، لیکن بعضې مورخینو په نسبت باندې د بیت المقدس په یو طرف کې 70,000 خلک وژلې شوي وو. صلیبیان په ډیر مقدار کې لوټ مار شروع وکړو. صلیبي لښکر کې دا اعلان وشو چې کم صلیبي د ټولو ناول کم کور ته ور داخل شو نو دغه ځمکه او دغه کور به د هغه وي. په دې اعلان سره صلیبي فوجیانو کورونو طرف ته منډه کړه او ډیر زر په هر کور باندې صلیبي جنډه ولګولې شوه. د دې ښار گورنر افتخار الدوله د ښار په یو طرف کې پټ شوی و. صلیبیانو د دې ځای نه ګیره واچوله خو افتخار الدوله ونه وجلی شو. هغه د عیسایانو سره صلح وکړله او د مذاکراتو موافق هغه د قلعې نه راووتلو او مصر ته لاړو. په دې سره بیت المقدس د عیسایانو لاس ته واوړېدو، خو په دې قبضې سره اولنی صلیبي جنګ ختم نه شو. د دې ښار یو طرف ته د اسقلان په نوم باندې یوه قلعه وه، هغه اوس هم د فاطمیینو په کنټرول کې وه. صلیبي فوج اسقلان ته راغی او دلته د صلیبیانو او فاطمیینو منځ کې غټ جنګ وشو. دا جنګ صلیبیانو وګټو او اسقلان قلعه هم د عیسایانو په کنټرول کې راغله. په دې قبضې سره اولنی صلیبي جنګ خپل اختتام ته ورسېدو. کله چې دا خبر یورپ ته ورسېدو نو دا غزي عیسایانو یو جشن مناو کو، لیکن هغه کس کم چې د صلیبي جنګونو بنیادی خو دی او پوپر بنسانی هغه د خبر در رسیدو نو مخکې مړ شو. په دې جنګ سره صلیبیانو د خپل مراد میلاو شو. دوی خپل هدف ته په کامیابی سره ورسېدل. بیت المقدس او دغه سره خوشه د شام ډیری علاقې د عیسایانو په قبضه کې راغللې. ملګرو کله چې دا خبر اسلامي ممالکو کې خور شو نو دا خبر یو غټه صدمه ور مسلمانانو لپاره. مسلمانانو ډیر په جوش جذبه کې د سرونو کفرونه تاو کړل او بهر تر ووتل. ملګرو مسلمانانو کې جذبه ډیره زیاته وه، لیکن د دوی متحد کولو لپاره په مسلمانانو کې یو لیډر نه و. خو بل اخر ډیر وخت بعد مسلمانانو ته دا لیډر میلاو شو. دا دوه لیډرانو کوم چې د صلاح الدین ایوبي نه مخکې راغلي وو. د دوه لیډرانو د صلیبیانو په خلاف د جهاد اعلان وکړو. دوی عیسایانو له متعدد جنگونو کې شکستونه هم ورکړل، خو بل اخر د دوه حکمرانان د عیسایانو سره په مقابله کې وژلې شو. په هغه زمانہ کې کم کې چې عیسایانو بیت المقدس باندې قبضه کړې وه، د مسلمانانو لپاره صرف یو حکمران و چې هغه دوی متحد کولی شو. دغه حکمران و عباسي خلیفه المستظهر بالله. د مسلمانانو یو عالم دین زین الهروي دی راغی بغداد ته. خلیفہ سره میلاو شو، هغه ته ترغیب ورکو جهاد طرف ته بیت المقدس آزادولو ته، لیکن دغه وخت کې عباسي سلطنت ډیر کمزوري شوی و. د دوی بادشاه به برینام خلیفہ و، نور قوت او طاقت به ورسره نه و. د وجنه المستظهر بالله دی عالم د جواب ورنکو او زین الهروي د بغداد نه نامراد واپس شو. دغه زمانه کې یو طرف ته چې مسلمانانو حکمرانان ډیر په غفلت کې وو، هغه سره طاقت نه وو او نه د عیسایانو سره جنگ کول غوښتل. بل طرف ته د خاموشي په وجه باندې عیسایانو کې ډیره دلیری پیدا شوی و او د شام په ډیرو علاقو باندې حمله شروع کړې وي. شکر د عیسایانو د حمله ډیره تیزی شوې نو دغه وخت کې یو عالم دین بغداد ته راغی د جهاد اعلان کولو لپاره. د دې عالم نوم ابو الفضل ابن الخشاب. دا عالم د علی په علاقې اوسیدونکی و، په کوم باندې چې صلیبیانو بار بار حمله کولې. د دې عالم د راتګ نه مخکې عیسایانو په علی باندې حمله کړې و او د علی په حکمران فخر الملک دا ویلی و چې موږ به تاسو سره صلح وکړو په دې شرط باندې چې د علی په جامع مسجد په منارې باندې صلیب نسب کړي. فخر الملک څنګه ډیر مجبور و نو هغه د خبرو منله د خپل تخ او بادشاہي د بچ کولو لپاره د مسجد په منارې باندې صلیب نسب کو. عوامو چې د حالت ولید نو ډیر غوسه شو. ادوی د ابو الفضل بن الخشاب په قیادت کې بهر تر ووتل. بل اخر ابو الفضل ته پته ولګیدا چې عیسایانو سره مقابله لپاره د ټول مسلمانانو اتحاد لازمي دی. تر څو پورې چې ټول مسلمانان متحد شي نه وي نو زموږ په علاقو کې امن نشي راتللی. د دې مقصد لپاره ابو الفضل بغداد ته راغی. د شکل بغداد ته راورسېدو نو د جمعې ورځ و، امام خطبه کوله. ابو الفضل ولګیدو امام د منبر نه راکوز کو، په خپل خطبه شروع کړه. مسلمانانو ته یو جذباتي تقریر وکړو، هغه د عیسایانو په خلاف د فیصله کن حمله دعوت ورکړو. په دې مسجد کې شور شو او خلک را پاسېدل. بل طرف ته په دې مسجد کې سرکاري عہدیداران هم موجود وو او خلکو ته تسلی ورکړه چې موږ بالکل حمله کوو په عیسایانو باندې. په دې خبرو سره خلک چپ کړي شو او ابو الفضل د مسجد نه ووتلو. کله چې وخت تیر شو او سنتیجه ښکاره نه شوه نو ابو الفضل دې جمعې یو بل جامع مسجد ته لاړو او هلته دوباره د شان تقریر وکړو او عوامو ته د جهاد دعوت ورکړو. دلته په مسجد کې هنګامه جوړه شوه، خو کله چې د دې هنګامي پته عباسي خلیفہ ته ولګیده نو هغه ابو الفضل ته د سزا ورکولو اراده وکړه. خو په دې ځای کې سلجوق سلطان محمد اول مداخلت وکړو. سلطان محمد دار سلجوقي او طاقتور حکمران او په بغداد باندې صحیح کنټرول ددو. سلطان محمد د موصل حکمران شرف الدوله المودود ته خط ولېګو او غته دا وی چې لاړ شو عیسایان د عربو د علاقو نه وباسه. المودود فوج تیار کو او روان شو. په دې حمله سره د داسې جنگونو آغاز وشو کم چې د 200 کال پورې جاری وو.
المودود خپل لخر سره راغې او د تبری دریا په غاړه باندې خیمه ولګولې. د دې دریا په یوې غاړه باندې المودود خپل فوج سره ناسو او بل غاړه د عیسایانو خپل فوج سره راغلیو. المودود خپل فوج سره دریا پار کو او هغه طرف د عیسایانو باندې اچانک حمله وکړه. چونکې دا حمله ډیره اچانک و، دیو جن صلیبیان وتښتیدل او مسلمانانو ته ډیره زمانه بعد په عیسایانو باندې فتح میلاو شو. په دې حمله کې کامیابی نه بعد المودود واپس راغی دمشق ته. یو ورځ المودود په مسجد کې منځ وکړو، بهر ته ووتلو. په لار کې یو کس راغی او داسې ښکارېده چې د المودود سره خبره کول غواړي. خو کله چې را نږدې شو نو د خنجر راویستو او المودود باندې څو ګزارونه وکړل. طبيبانو د المودود د علاج کولو کوشش وکړو خو ناکام شو او المودود په دې حمله کې وژل شو. په دې سره مسلمانان د داسې یو لیډر نه محروم شو کوم چې د صلیبیانو په خلاف جهاد ته راوتلی و. المودود د مرګ نه بعد یو بل لیډر حکمران پیدا شو او هغه جنډه په خپل لاس کې راواغسته کوم چې المودود چې د کړی و. او د دې حکمران نوم دی سلطان عماد الدین زنکی. عماد الدین زنکی په 1484 کې پیدا شوی و، یعنی د عیسایانو په بیت المقدس باندې د قبضې کولو نه 14 کاله مخکې. عماد الدین زنکی پلار د سلجوق له طرفه گورنر د موصل په علاقې باندې. پلار د مرګ نه بعد عماد الدین زنکی ډیر وړوکی و، د بغداد ته راغی او د تربیت کربوغه شروع کو. هغه کربوغه د کم تذکره چې موږ تاسو ته مخکې وکړله د انطاکیه په جنگ کې. کله چې سلجوق له طرف نه عماد الدین زنکی د مشري میلاو شو، عماد الدین زنکی ټول ناول موصل خپل قبضه کې راوستو او بیا په علي باندې حمله وکړه. هغه د کنټرول کې راغی. په دې فتوحات سره د زنکی سلطنت بنیاد کې خودلې شو. دین بعد سلطان عماد الدین زنکی خپل سلطنت مسلسل فراخ کو تر دې چې سلطان یو ځل د وقیلین محاصره واچوله. سلطان عماد الدین زنکی خپل خیمه کې وده بهر نه سپاهی دند راغی نو وی کتل چې عماد الدین زنکی چا وجلې ده. د قاتل پته ونه لګیدا خو په دې وخت کې د عماد الدین زنکی یو نوجوان زوی کوم چې 28 کالو خیمه ته راغی. پلار د لاس نه ګوتې راواغسته او په خپل په لاس کړه. او د دې نوجوان نوم دی سلطان نور الدین زنکی. سلطان نور الدین زنکی د خپل پلار نوم ډیر څه خو د عیسایانو په مقابله کې هغه به عیسایانو باندې حمله شروع کړي تر دې چې صلیبیان د دې ډیر تنگ راغلل. سلطان نور الدین زنکی د خپل فتوحات سره سره د یو داسې نوجوان تربیت وکړو چې هغه د عیسایانو لپاره یو اخیری گزار ثابت شو. او دغه نوجوان نوم دی الناصر یوسف صلاح الدین الایوبی. سلطان نور الدین په عیسایانو باندې حمله سختي کړې. کله چې صلیبیانو ته د احساس وشو چې نور الدین زنکی دغه پوری نقل اړيږي تر څو چې هغه بیت المقدس په خپل قبضه کې نوي راويسته. دیو چې صلیبیان راجم شو دی بل صلیبي جنگ اعلان وکړو. دا جنگ څنګه وشو، چا د فتح میلاو شو، چا د شکست، دا به تاسو ته بیان کو خبر روانه ویډیو کې. یو ورځ چې مسلمانان په غفلت کې یو بل سره په اختلافاتو کې مصروف او عیسایانو ته یو موقع میلاو شو او هغه په بیت المقدس باندې قبضه وکړه. نو بیت المقدس کوم چې د مسلمانانو ولنۍ قبله و او یو مبارک ځای و، دشمنانو د دین د شرک اډاو د مسلمانانو په خلاف یو مورچه جوړه کړله. دغه زمانه کې الله سبحانه و تعالی د دې دین د پاره مجدد او ځوان راولېګو. دغه ځوان د مسلمانانو تفرق په اتحاد بدل کو او د بیت المقدس غورځېدلې دیوالي په مضبوط دیوال سره بدل کو. الله سبحانه و تعالی د دې ځوان په لاس بیت المقدس فتح کو. دې ځوان صلیب مات کو، صلیبیانو ته یو داسې شکست ورکو چې تاریخ یې چرته نه هېروي. عیسایان ته دا شکست په یو داسې معرکه کې رسیدلی و چې دا معرکه د تاریخ په خطرناکو جنگونو کې حسابېږي او دې جنگ ته ملحمه د حطین یا معرکه د حطین ویلی کېږي. 1100 میلادي کال د یورپ د خلکو لپاره د جهل او د تیارو ورځې وي او د یورپ خلک په فقر کې راګیرو. هغه زمانہ کم کې چې بالبیرونی ساينسدان مسلمانانو را تشریح کوله چې کسوف ولې او څنګه واقع کیږي. دا ځکه چې سپوږمۍ د نور او د ځمکې په منځ کې حایل وګرځيږي، بل کسوف د لږ ساعت لپاره ولې وي چې بیا زر ختم شي. نو دغه وجه دا چې ځمکه ګول او دا تاویږي په خپل مدار کې. په دې خبرو سره بعد مسلمانانو په ځل کې د الله عظمت پیدا کیرو او مسلمانانو به صلات الکسوف منځ کو. لیکن بل طرف ته یورپ کې موجود عیسایانو به د کسوف په وخت کې د مسیح په نوم باندې یا د مریم العذراء په نوم باندې عبادت کو، د لپاره چې کسوف ختم شي او نور صفا شي. نو دا زمانہ وا چې مسلمانان ډیر مخ کیو او د یورپ خلک د جهل په تیارو کې کمزوري پراته وو. یورپ کې چې کوم مالدار خلک وو هغه خپل بچي اندلس سره تعلیم د پاره را لېګل. د روزن اندلس کې د یورپ ځوانان په ډیر مقدار کې موجود وو. په یورپ کې د عربي ژبې الفاظ ډیر ور داخل شوي وو. د عیسایانو علماء چې دا وکړل چې د عیسایانو بچي زیر مسلمانانو په خارونو کې تعلیم حاصلې او بیا خپل شکل صورت چال چلند د مسلمانانو په شان جوړي. د دوی د عیسایانو علماء په دې کار باندې پابندي ولګوله او دې کار ته صراحتاً کفر ویلو. یورپ کې بل خلکو ژوند ډیر په تنگ دستۍ کې تیریدو. یورپ کې چې کوم ایران خلک او مالدار خلک وو هغه به غریبانو کارونه غستل او دغه ژوند تنگ کړو.
تر دې د دوی باره کې ویل کېږي چې د دوی ژوند دومره تنګ دستۍ ته رسېدلی و چې کله به یوې مور خپل بچي وده کون هغه ته به یې د مرګ ټپې ویلې او دا به یې ورته ویل چې بچي لري په تا مرګ راولي چې ته د دې ژوند نه دمه شي. د دې سره سره عیسایانو علماو په استحمام باندې د بدن په پاکولو باندې پابندي لګولې وه او د بیمارۍ علاج کولو ته حرام کار ویلو او وجه به دا ښودله چې مرض او بیماری د الله طرفه یو امتحان دی. په دې صبر کول پکار دی، علاج نه دی پکار. چې الله یو سړی بیمار کړي نو الله به یې ښه کوي، علاج کولو ته څه ضرورت نشته. دې د وجې نه کم طبیبانو چې به د مرض علاج کوو نو هغوی ته به یې سختې سزاګانې ورکولې تر دې چې ورته به یې اچول او سوځول به یې. د دې جهل د وجې نه یورپ کې طاعون مرض خور شو او په دې مرض باندې ډېر خلک مړه شو. بل طرف ته مسلمانان ډېر په ښه حالت کې اوسېدل، دین، تعلیم، تربیت، اقتصاد وغیره هر څه په ډېر وافر مقدار سره میلاوېدل د مسلمانانو په ملکونو کې. د یورپ امیرانو او حکماو چې پر مسلمانانو د ښه حالت ته کتل نو غوسه کېدل به. بالاخره د یو د زړونو دا بڑا سهله را بهر شو کله چې مسلمانانو د سلجوق سلطنت په کمانډ کې د رومیانو یو طاقتور لښکر ته شکست ورکو او په تاریخ کې په اولنی ځل باندې د روم بادشاہي گرفتار کو. دا خبر چې کله یورپ ته ورسېدو نو د عیسایانو صبر تمام شو او هغوی کې د غصې او د نفرت د لمبې نور هم تیزې شوې. دغه زمانه کې د یورپ مشهور پوپ الفاتیکان د مسلمانانو په خلاف د صلیبي جنگ اعلان وکړو. عیسایانو خپل فوج د یو غټي حمله کولو لپاره تشکیل کو او دغه فوج د امداد لپاره به دریاب اسفورس په طرف باندې غټ دریابي جهازونه هم ولېګل. لټول نو عیسایانو په نیقیه باندې حمله وکړه او دغه نه بعد فورا شام طرف ته متوجه شو. دا لښکر چې کله شام ته راورسېدو نو دغه وخت کې مسلمانان ډېر په بد حالت کې وو. د سلجوق سلطنت حکمرانان په خراسان کې د بغاوتونو په ختمولو کې مصروف وو. بل طرف ته فاطمیون سلطنت کوم چې مصر کې قائم وو د دې هم د مسلمانانو سره ښه تعلقات نه وو. بل طرف ته د عباسیون حکومت ډېر کمزور شوی په عراق کې. صلیبیان چې کله شام ته داخل شو نو ټول ناولي سلور امارتونه قائم کړل. اول پاغي کې الروها وا، بیا انطاکیا، بیا طرابلس او بیا ورپسې بیت المقدس. دا مخکینی درې امارتونه د بیت المقدس لپاره تابع وګرځول او په دې باندې یو بادشاه مقرر کو. صلیبیان بیت المقدس ته ور داخل شو او سوچ یې مخې له ورغې هغه قتل کو، که سړي وو، که ښځې وي، که ماشومان وو، که بوډاګانو. تر دې چې يهود هم د دې عیسایانو د ظلم نه بچ پاتې نشو او په دې باندې ظلمونه وکړل. یو قسم ژوندې پرې نه خودو سیوا د کاتولیک مذهب له عیسایانو نه. په دې جنګ کې دومره خلک وژل شو چې د قدس لارې کوڅې د لاشونو او د وینو نه ډکې شوې. تقریبا د 45 کال پورې د عیسایانو د ظلمونو جاری وو تر دې چې مسلمان مجاهد د دې ظلم په خلاف आवाज اوچت کو، خپل ځان یې د دې ظلم د ختمولو لپاره وقف کو. دغه نوجوان مجاهد ته په تاریخ کې عماد الدین زنګي ویل کېږي، کوم چې د موصل حکمرانو. عماد الدین زنګي موصل را روان شو او د روها په ښار باندې حمله وکړه. دا ولنې شکست چې صلیبیانو ته میلاو شو د شام په ځمکه باندې د قبضې کولو نه بعد. عماد الدین زنګي په بحر روم کې غسل وکړو، د الله شکر یې ادا کو او دغه ځنه واپس شو. عماد الدین زنګي ولنې بادشاه و چې ډېر زمانه بعد بحر روم ته راورسېدو، لیکن دې مجاهد دومره ژوندۍ تیر نه کړه او د حشاشین له طرفه دې شهید کړی شو. عماد الدین د وفات نه بعد د ملک مشري او حکمرانی د غزوی نور الدین محمود ته پاتې شو، کوم چې د نور الدین زنګي په نوم باندې مشهور دی. د صلیبیانو په خلاف د جهاد شغله بیا بل کړه. نور الدین زنګي ټول اول حلب ته راغی او د دغه اراده دا و چې مسلمانان متحد شي او بیت المقدس د عیسایانو د لاس نه دوباره واغستل شي. دغه زمانه کې عیسایانو یو غټ غلطي وکړه او غلطي دا و چې دوی په دمشق باندې د حمله کولو اراده وکړه. د دمشق حاکم معین الدین خپل مدد لپاره نور الدین ته درخواست وکړو. نور الدین زنګي فورا دمشق ته ورغی. عیسایان ته کله پته ولګېده چې نور الدین راځي نو هغوی فورا شاته شو وتښتېدل. نور الدین زنګي په دمشق باندې قبضه وکړله او دې سره شام، موصل او دمشق دا علاقې د نور الدین زنګي په کنټرول کې راغللې. دغه زمانه کې د صلیبیانو یو حاکم چې عموري نوم یې په مصر باندې د حمله کولو اراده وکړه. په مصر کې د شیعاګانو حکومت هم ډېر کمزوري شوی و. په مصر کې د دوه وزیرانو چې د یو نوم شاور او د بل نوم درغام و، دوه وزیران د بل سره د مصر په حکومت باندې جګړه کوله. درغام د صلیبیانو نه د خپل حکومت د مضبوطولو لپاره مدد طلب کو، بل طرف ته شاور د خپل مدد لپاره نور الدین زنګي ته خط ولېږو د فاطمی خلیفہ په نوم باندې. په دغه خط کې سويخته بند کړي وو او د ورسره لیکلي وو چې محموده د ویخته دغه زنانه دي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ نه ده، نو زه ته درخواست کوم چې ته د دې حفاظت لپاره خامخا مصر ته راشه. نور الدین زنګي چې دا خط ولوستو نو ډېر خفه شو، د سترګو نه اوښکې لاړې او فورا یې حکم وکړو چې لښکرې تیارې کړي. درې لښکرې مصر ته راولېږلې او د دې مشر اسد الدین شیرکو مقرر کو. شیرکو مصر ته راغی او په مصر کې د صلیبیانو حکومت ناکامه کو.
په دې مشن کې د کامیابی په وجه د انعام په تور باندې نور الدین زنګي د مصر وزارت شیرکو ورکو، لیکن شیرکو یو ورځ د خپل اس نو غورځیدو او ورځې بعد وفات شو. د شیرکو د وفات نه بعد نور الدین زنګي د مصر وزارت داسې یو کس ورکو چې هغه نوجوانو، لیکن د توري او د عقل په استعمال کې ډیر تیز و. دا نوجوان د شیرکو وراره و، د 34 کال په عمر کې خپل نومي الناصر یوسف صلاح الدین الایوبی و. صلاح الدین ایوبی د پلار نوم نجم الدین ایوب د بار کې واقع مشهور ده. ویده به خبره کوله چې بل د زنانه سره واده کوم چې غني کمل یو دینداري او عمل الله دغه نه دي چې بچی راکی چې هغه بیت المقدس آزاد کی. و ډیر زمانه تیر شو د دې ورشته میلاونه شو. یو ورځ د زنانه د خلینو د خبره واوریده چې هغه د خبره کوله چې بل د ځوان سره واده کوم چې غني کمل یو دینداري عمل الله دغه نه دي چې بچی راکی چې هغه بیت المقدس آزاد کی. نجم الدین ایوب دغه زنانه سره واده وکړو او الله سبحانه و تعالی دوی له صلاح الدین ایوبی ورکو. دا خبر په تاریخ کې مشهور ډیره ده، لیکن د دې پته نه لګی چې آیا دا حقیقت هم لري او کنه. صلاح الدین ایوبی ته شکل د مصر وزارت میلاو شو او د ټول نورنی کاری دا وکړ چې د مصر حکومت د شیعاګانو نو واغستو. په دې سره د نور الدین زنګي غارمان سره سپور شو. کله چې صلیبیانو د اتحاد او اتفاق ولیدون په خپل ځان ویریدل چې صلاح الدین ایوبی چرته اوس په مونږ باندې حمله ونه کی، نو فورا نور الدین زنګي ته د صلح پیشکش وکړو. نور الدین زنګي دا پیشکش قبول کو او صلیبیانو سره صلح وکړه. دې لپاره چې ځان پوره تیار کی او صلیبیان د شام نو باسي. لیکن نور الدین زنګي سره جون وفا ونه کړله. ابد غورز کې نور الدین زنګي وفات شو. نور الدین زنګي د ځان ورسته خپل زوی یحیی پرې خودو، خو د عمر ډیر کم او د حکومت چلولو صلاحیت نه لرلو. د نور الدین زنګي وزیران چې د حالت ولیدو نو خپل منځ کې اختلاف پیدا شو او د حکومت په چلولو کې جګړه شروع شو. صلاح الدین ایوبی ته چې د وزیرانو د اختلافاتو د پته ولګی نو ډیر پریشان شو. صلاح الدین ایوبی ته پته وا چې د اختلافاتو په وجه باندې به د شام ځمکه دوباره د عیسایانو لاس ته ووړي او دوباره د مسلمانانو په یو کول او متحد کول کې ډیره زمانه لګي. صلاح الدین ایوبی فورا شام ته متوجه شو او ټول وزیران کم چې نور الدین زنګي مقرر کړي وغه معزول کړل او د شام ټول علاقې خپل سلطنت کې را داخله کړل. او د دې ورځې نه صلاح الدین ایوبی غو استعداد او صلاحیتونه راښکاره شو او خلکو د ومنله چې که څوک چرته بیت المقدس د عیسایانو د لاس نه آزادول شي نو هغه صرف او صرف صلاح الدین ایوبی دی. صلاح الدین ایوبی په خپل فوج له بټرینګ ورکول کې ډیره دلچسپي ښکاره کوله او د عیسایانو په شړونو کې یې هله ډیره شو کړي چې صلاح الدین ایوبی په غزه علاقه باندې حمله وکړه او دوی دوباره د مسلمانانو لاس ته راوړله. دینه بعد صلاح الدین ایوبی پوره طاقت لاره راښکاره شو کړي چې صلاح الدین ایوبی د طرابلس حکمران ریموند الثالث ته د حمه په معرکه کې شکست ورکو. ریموند الثالث د عیسایانو په حکمرانانو کې یو خيار تجربه کار حکمران شمارل کېدو. د دې شکست نه بعد ریموند الثالث د بیت المقدس حکمران بلدوین الرابع کوم چې د عموریز یو هغه د مشوره ورکړه چې د صلاح الدین ایوبی سره صلح وکړه. بلدوین الرابع د صلاح الدین ایوبی سره صلح وکړه په 1181 کې د شپږ کالو لپاره. لیکن بلدوین الرابع لږ ورځې بعد وفات شو د جزام په مرض باندې. بلدوین الرابع ځوان سړی او بچی نه وو. د دې وجنه د بیت المقدس حکمرانی د دنه بعد د خوري بلدوین الخامس ته پاتې شو. بلدوین الخامس د 2 کالو خدای ماشوم د خپل ماما په شان د جزام په مرض باندې بیمار او د 2 هفتو حکومت کولو نه بعد وفات شو. بلدوین الخامس د وفات نه بعد په بیت المقدس کې د دوه کمانډرانو منځ کې په حکمرانی باندې اختلاف پیدا شو. یو باغی کې ریموند الثالث حکم چې طرابلس حکمرانو او د خيار انسان هم او د صلیبیانو په نسبت اهم شخصیتو کې شمارل کېدو. ادم کمانډر جیلوزنیان وو، لیکن صلیبیانو جیلوزنیان خوښ نه بلکې نفرت به ورسره کوو. بل اخر صلیبیانو د جیلوزنیان خلیج ته مشوره ورکړه کوم چې د بادشاہي د کورنۍ نه و چې موږ به تعالی مشري درکړو خو په شرط باندې چې خپل خاوند جدا شي او طلاق به واخلي. دا خبره باندې راضي شو، لیکن کله چې د مشري میلاو شو نو د ټولو صلیبیانو له دوکو ورکړه خپل مشري خپل خاوند جیلوزنیان ته پرې خو ده. په دې ټیم کې ریموند الثالث ډیر غوسه شو، عیسایانو ته پرجوش تقریر وکړو. اپاغي کې دا ویل چې د هغه وخت دی چې دشمن موږ ته غاخونه تیر کړی دي، یعنی صلاح الدین ایوبی. بل طرف ته به موږ باندې داسې خلک مشران کیږي چې هغه قمقل او احمقان دي. جیلوزنیان مشر شو، لیکن دغه وخت کې عیسایان صلح کړی و د صلاح الدین ایوبی سره. ټول خلکو به سوچ کولو چې صلاح الدین ایوبی د خپل طاقت با وجود عیسایانو سره صلح ولي وکړه. صلاح الدین ایوبی له فورا حمله کول پکارو په عیسایانو باندې او بیت المقدس دغه آزادول پکارو. لیکن که تاریخ صحیح مطالعه کوو دغه معلومیږي چې صلاح الدین ایوبی د صلح کول له عیسایانو سره د غلطي نه و بلکې د ډیر زیاته فائدہ و او دا فیصله د حکمت نه خالی نه و. هغه داسې چې صلاح الدین ایوبی د پته و چې د صلح په ورځ کې به د عیسایانو طاقت سیوانه شي بلکې دوی به کمزوري شي. صلاح الدین ایوبی د پته و چې عیسایان بل منځ کې وران دي. د ریموند الثالث او د جیلوزنیان د اختلافات په وجه باندې به عیسایان طاقتور نه بلکې خبره کمزوري شي.
صلاح الدین ایوبي چې کله د صلح نه فارغ شو نو فورا مسلمانانو طرف ته متوجه شو او مسلمانان د خپل حد تر وسه پورې متحد کړل د عراق په ډیرو علاقو باندې خپل کنټرول حاصل کو او د ډیر حد پورې امن قائم شو صلاح الدین ایوبي چې کله په دې سرخیز ځمکو باندې قبضه وکړه نو فورا په دې ځای کې قوي او طاقتور فوج تیار کو په دې سره د صلاح الدین ایوبي په فوج کې د طاقت سره تعداد ډیر حد پورې سیوا شو 1186 میلادي کې د عیسایانو یو حکمران داسې غلطي وکړه چې په هغې سره د عیسایانو سره امن او صلح ختمه شوله د ارنات په نوم باندې یو حکمران و د ارنات د نوم معنی د غلا کوونکی او دا کس په ارنات باندې ځکه مشهور دی چې د اراده کړې وه په مکه مدینه باندې د حملې کولو د ارنات دا فیصله وکړله چې زه په مکه مدینه باندې حمله کوم او د حاجیانو لارې به بندوم کله چې صلاح الدین ایوبي ته د دې حملې پته ولګېده نو فورا مصر کې خپل فوج ته امر وکړو چې تاسو د ارنات لاره ونیسئ او دې چېرته هم مکې مدینې ته پرېنږدئ د دې فوج کمانډر حسام الدین لولو و دی په بحر الاحمر کې ارنات پسې ورغی او هغې د شا طرفه محاصره کو حسام الدین لولو ته فتح میلاو شوه هغه د ارنات د لښکر ډیر خلک ووژل لیکن ارنات د خپل ملګرو سره په تیښته کې کامیاب شو او د الکرک په قلعې کې پټ شو حسام الدین واپس راغی او صلاح الدین ایوبي ته د فتح زیری ورکو 300 کسان د صلیبي فوج نه د قیدیانو په صورت کې راوستل صلاح الدین ایوبي په دې وخت کې یو ناشنا فیصله وکړه حسام الدین د امر وکړو د قیدیانو په پانسي کولو باندې سره دینه چې صلاح الدین ایوبي یو نرم دل او رحم دل انسان لیکن دا خبر خو واضحه ده چې څوک د مسجد نبوي یا د حرم د ورانولو قصد وکي هغه لپاره د مرګ نه علاوه بل لار نشته دی دا قیدیان تقسیم کړی شو بعضی قاهرې ته ولېږلی شو بعضی دمشق ته او بعضی حلب ته او هلته پانسي کړی شو ارنات د کرک په قلعه کې پټ شوی و د خپل نقصان د تلافۍ لپاره یو بل ناشنا او غټه غلطي وکړله د حاجیانو په یو قافله باندې حمله وکړله او د حاجیانو نه مالونه واغستل او حاجیانو ته دا وویل چې تاسو خپل محمد ته آواز وکړئ چې تاسو بچ کی ابي ټول حاجیان قتل کړل بعض خلک وایي چې په دې قافله کې د صلاح الدین ایوبي خور هم و خو دا خبره غلطه ده او د دې لپاره هیڅ ثبوت نشته په تاریخ کې صلاح الدین ایوبي د اشکال د حمله پته ولګېده نو هغه ډېر زیات غوسه شو او د ارنات په وجلو باندې قسم وخوړو صلاح الدین ایوبي به صرف د خپل خپلوانو لپاره نه بلکې د ټول مسلمانانو په عزتونو باندې خفه کېدو او د هغوی عزتونو به خیال ساتو چې چا د مسلمانانو د عزتونو د لوټ کولو اراده وکړله نو صلاح الدین ایوبي به د مسلمانانو لپاره انتقام اخیستو دغه کس نه صلاح الدین ایوبي د کله د دې حملې پته ولګېده نو فورا یلوزنیان ته پیغام ولېږو چې ټول اموال د حاجیانو موږ ته واپس کړئ او ارنات موږ ته حواله کړئ چې موږ د جرم په سزا کې قتل کړو او که داسې نه کوئ نو بیا زموږ او ستاسو په منځ کې به توره وي لیکن لوزینیان د ارنات د سپارلو نه انکار وکړو نو صلاح الدین ایوبي د انکار د جنگ او اعلان وګڼو او فورا مسلمانانو ته په مختلفو ښارونو کې د جهاد اعلان وکړو صلاح الدین ایوبي خپل ځان او فوج تیار کړو د یوې غټې معرکې لپاره او د بیت المقدس د آزادولو په نیت باندې میدان ته راووتلو وروسته د هغې نه چې عیسایانو 15 کاله حکومت کړی په بیت المقدس باندې کله چې ریمون د سالس د طرابلس حکمران ته پته ولګېده چې صلاح الدین ایوبي صلح ختمه کړې ده د عیسایانو سره نو دی فورا مصر ته راغی او د طرابلس ښار دپاره یمن طلب کړو صلاح الدین ایوبي د هغه سره جدا صلح وکړله د طرابلس ښار دپاره خو په دې صلح کې ورسره صلاح الدین ایوبي دا شرط کېښودو چې ته به زموږ فوج ته د شمال طرفه لاره ورکړي چې موږ د شمال له طرف نه د بیت المقدس په بعضو علاقو باندې حمله وکړو صلاح الدین ایوبي د دې حملې لپاره خپل زوی الملک الافضل ولېږو د وزره فوجیانو سره د ناصري ښار د فتح کولو لپاره د ملک الافضل مقابلې لپاره جیرارد راووتلو او د هغه سره 1500 صلیبي فوجیانو ملک الافضل څه توجه ورنکړه او د دې مقابلې لپاره 1500 فوجیان ولېږل په خپل د ناصري ښار ته متوجه شو ملک الافضل د ناصري ښار ته ور داخل شو او صلیبیانو باندې رڼا ورځ توره تیاره کړه او جیرارد د عین جوازه په علاقه کې د مسلمانانو 1500 فوجیانو سره مقابله وکړه په دې جنگ کې هم مسلمانانو ته فتح میلاو شو او صلیبیان یو ځل بیا د شکست سره مخامخ شو په دې جنگ کې د صلیبیانو 1500 فوجیان ټول وژل شو ما سیوا د جیرارد او دغه بعض ملګرو نه چې دوی په تیښته کې کامیاب شو د 1500 فوجیانو هلاکت خو په ظاهر کې څه نقصان ولا خبره نه ښکاري لیکن اصل کې عیسایانو ته په دې سره غټ نقصان رسېدلی و نقصان داسې و چې دغه وخت کې صلیبیانو سره طاقتور فوج په تعداد کې 15000 وو او د 10 ډلو ته تقسیم کړي وو په هر ډله کې 1500 فوجیانو او د هر ډلې لپاره جدا کمانډر مقرر کړی شوی و د ملک الافضل سره په دې جنگ کې د عیسایانو یو پوره ډله د فوجیانو ضایع شوه په عین جوازه کې بیت المقدس کې عیسایان راجم شو د دې حملې قصوروار ریمون د سالس وګرځو چې د مسلمانانو لار ور کړی و ریمون د سالس چې د اجلاس نه خبر شو نو هغه خپل نقصان د تلافۍ لپاره بیت المقدس ته لاړو او دوباره د لوزینیان ارنات او جیرار سره صلح وکړه یو اجلاس مقرر کو په صلاح الدین ایوبي باندې د حملې کولو لپاره صلاح الدین ایوبي د کله د ریمون د سالس د بغاوت پته ولګیده نو هغه تبریخ ښار محاصره کو او په دې ښار کې د ریمون د سالس خزه او بچی هم لوزینیان ورنه د اراده وکړه چې عمر صلاح الدین ایوبي سره مقابله کوي لیکن ریمون د سالس خيار سره هغه د حمله کولو خلاف وکړ دا یوي چې صلاح الدین ایوبي یو رحمدل انسان دی اگر کله زما خزه بچي ونیسي خو دې باغو د ضرر ورنه کی بلکې صلاح الدین ایوبي دا غواړي چې موږ دغه سره په کولاو میدان کې مقابله وکړو او صلاح الدین ایوبي سره په کولاو میدان کې مقابله کول ښکارا خودکشي کول
لوزینیان د ریموند په خبره ډیر حیران شو او امر یو کو چې د بیت المقدس دیوالونه دي مضبوط کړي شي نو صلاح الدین ایوبي د مقابلې لپاره لیکن ارنات او جیراد لوزینیان ته مشوره ورکړه چې د ریموند خبره ممنه ځکه چې به خلک وایي چې لوزینیان دومره نه پوهیږي نو په دې سره به د خلکو محبت د ریموند سره نور مسیوا شي او ستا په خلاف به خلک بغاوت وکړي بل اخر لوزینیان د دوی خبرو منله او د یوې تاریخي غلطۍ کولو سره ځان مخامخ کو لوزینیان یو غټ لښکر تیار کو تقریبا د 15,000 په تعداد کې او د صلیبیانو ټول لښکر یې دریو ډلو کې تقسیم کو مخکینی ډلې د ریموند په کمانډ کې وسپارله په منځ کې لوزینیان بادشاه بخپل او اخري ډلې د بلیان کمانډر په لاس کې ورکړله دا لښکر د سختي ګرمۍ په ورځ کې روان شو او کله چې صلیبي لښکر د عین توران علاقې ته ورسېدو نو دلته وچینه و لیکن لوزینیان دي چې یو بل غلطي وکړله او دا حکم وکړو چې موږ بدمي کولو ته نه ساريګو بلکې په جلدی سره بزان د تبری خار ته رسو لوزینیان دا سوچو چې موږ تقریبا په 2 ورځو کې د تبری خار ته رسو نو فاصله دومره ډیره نه ده په عین توران کې خپل وخت ځای کول نه دی پکار نو ملک لوزینیان د یو غلطي وکړله د کومي غلطي چې صلاح الدین ایوبي انتظار کو صلاح الدین ایوبي یو لښکر ولېږو عین توران ته د عیسایانو د مقابلې لپاره د مسلمانانو لښکر هم په 3 حصو کې تقسیم شو د عیسایانو د لښکر موافق د ټول اولنی حمله د عیسایانو د لښکر په اخري طرف باندې وشوله مسلمانانو به حمله کوله بیا به شاته کېدل چې تیار بشو بیا به مخامخ کېدل دغه شان د عیسایانو په هر ډله باندې د مسلمانانو جدا جدا حمله شروع شوې مسلمانانو درې ډله د مخامخ حمله کولو لپاره مقرر کړل شوی و په دې طریقه باندې مسلمانانو یو ورځ مسلسل غشي ورول د عیسایانو په لښکر باندې تر دې چې امیر بلیان لوزینیان ته دا درخواست وکړو چې واپس کېدل غواړي که صورتحال داسې جاری وي زموږ د لښکر اخري حصه بالکل ختم شي لوزینیان په دغه میدان کې لږ مخکې د پړاو اچولو لپاره حکم وکړو عیسایانو په دغه ځای کې پړاو واچو او دوی د تبری او د عین توران د دوه علاقو منځ کې محصور پاتې شو نشد عین توران علاقې ته واپس لې شو او مخکې تبری خار ته راتلې شو مسلمانانو د عیسایانو د معسكر نه چاپیر اور وکړو او صلیبیانو باندې د اور د ګرمي لمبي ولګېدلې او د دوی د رڼا ورځ په تور تیارو باندې بدل شو مسلمانانو د شپې په دوی باندې دغه شو گزارونه کول صلاح الدین ایوبي حکم وکړو چې صلیبیانو چاپیر ځنګل ته اور واچولې شي په دې اور اچولو سره صلیبي فوج د نور مشکلاتو سره مخامخ شو او د عیسایانو د فوج ډیر غټ تعداد د ولګ یو تندې د وجنه د مرګ سره مخامخ شو دې ځای کې اوس لوزینیان د خپل غلطۍ احساس وشو صلاح الدین ایوبي یو داسې انسان او چې صلیبیان د وی غلطۍ نه د بل غلطۍ سره مخامخ کړل دی حالت کې په صلیبیانو باندې د شپه تیر شو کله چې سبا شو نو صلاح الدین ایوبي د خپل لښکر یو غټه حصہ د مقابلې لپاره راولېږله دی فوجیانو په صلیبیانو باندې د غشو باران ورول تر دې چې د نور رڼا په غشو کې پټه شو ټول ور صلیبیانو داسې تیر کړه چې د تیښتې لار وته نه ملاوي ده بل اخر لوزینیان د دې محاصرې د ماتولو کوشش وکړو خپل فوج ته امر وکړ چې تاسو سیده ځئ او مخامخ ځان ته لار برابر کړئ کله چې دوی سیده روان شو نو دوی د تقی الدین د لښکر سره مخامخ شو تقی الدین چې د لښکر ولید نو خپل فوج ته امر وکړ چې دوی ته لار ورکړي فوج سایډ ته شو صلیبیانو چې د حالت ولید نو خوشاله شو چې د مسلمانانو لښکر دوی سره مقابله نشي کولای دوی نه یریږي خو دوی چې لږ مخکې ته لاړل نو مخکې صلاح الدین ایوبي دوی ته په انتظارګاه کې ناسو صلاح الدین ایوبي په دې باندې د مخکې نه لار راتنګ کړه او د شاته نه تقی الدین په دې باندې را واپس شو او دې سره صلیبي لښکر یو ځل بیا د دوه ژرندو د پلون منځ کې راګیر شو په دې میدان کې یو فیصله کون جنگ وشو صلیبي لښکر نه چې چا د تختیری اراده وکړه او وجلې شو او چا چې اصلاح کې خوده هغه ته امان ورکړې شو په دې جنگ کې تقریبا 10,000 صلیبیان ونیولې شو او دغه شان قتل هم کړې شو د لښکر نصریف بلیان او ریمون ژوندۍ پاتې شو او دوی په تیښته کې کامیاب شو لوزینیان او ارنات ژوندۍ ونیولې شو او د صلاح الدین ایوبي خیمې ته راښکودلې شو صلاح الدین ایوبي لوزینیان ته وبو پیش کړي لوزینیان لګي بوس کلی او باقی ارنات لور کړي په دې کار باندې صلاح الدین ایوبي غوسه شو او دای وی چې د لوبمان دي ور کړي بلکې تاور له خپل طرف ور کړي بیا صلاح الدین ایوبي ارنات طرف ته متوجه شو او تاسو دی وکړو چې تاوري په مکه مدینه باندې حمله کوله او ته حجین ولي وجل او ته حجین ته دې ولي وی چې محمد دی راشي او تاسو د اخلاص کی اوس په محمد نه بلکې دا غي ودنا غلام برا پاسيږي او دغه حجین انتقام مستانه اخلي په دې سره صلاح الدین ایوبي تور رويسته او د ارنات سری دغه بدن نه جدا کو کله چې لوزینیان د ارنات د سر په خاور کې ولیدو نو ویریدو چې اوس بزم وجل کېږم صلاح الدین ایوبي دغه یې ختم کړه او دای ورته وی چې بادشاه نه قتل کړي لیکن دی خاين خپل حد پار کړو دی وجنادي د قتل مستحق ګرځیدل دینه بعد صلاح الدین ایوبي د قیدیان په وجلو باندې امر وکړو ځکه چې دوی سره په رسول شوی و او دوی هغه قیمتي نه وګڼلې بیا صلاح الدین ایوبي بیت المقدس طرف ته متوجه شو په لار چې څومره خارونه راتلل هغه فتح کړل تر دې چې بیت المقدس ته ورسېدو او دا غي نه محاصره واچوله دغه زمانه کې بلیان کم چې تختیدل او غرسته د نوې بادشاه ګرځیدل د بیت المقدس لپاره صلاح الدین ایوبي چې بیت المقدس محاصره کو نو فورا دغه دیوالونه د منجنیق په نخښه وګرځول تقریبا په 2 هفتو کې یو دیوال راوغورځیدو او صلاح الدین ایوبي فوج بیت المقدس ته ور داخل شو
بلیان چې دار سوریدل نو تسلیم شو او اصلحه کې خوده. صلاح الدین ایوبي دغه سره صلح وکړه او د صلح موافق بلیان د خپل وسایلو ملګرو سره د بیت المقدس نه وروتلو. بالاخره الناصر یوسف صلاح الدین ایوبي فاتحانه انداز کې بیت المقدس ته ور داخل شو. وروسته د هغې نه چې عیسایانو په هغې باندې 15 کاله حکومت کړو. پنځه کاله بعد مسلمانان بیت المقدس ته ور داخل شو. لکه څنګه چې موږ تاسو ته ووی عیسایانو چې کله بیت المقدس فتح کړو هغوی پکې ډېره وینه بهولې وه او ډېر ظلمونه یې کړي، لیکن صلاح الدین ایوبي ډېر د رحم نه کار واغستو او ټول یې روغ پرېښودل. په هر صلیبي باندې 1 دینار فدیه مقرر کړه او کم خلک چې پکې ډېر غریبانانو نو صلاح الدین ایوبي د هغوی نه فدیه وانغسته او هغه ورته معاف کړه. ډېر وخت بعد د صلاح الدین ایوبي هغه ارمان پوره شو او بیت المقدس ډېره زمانه بعد دوباره د مسلمانانو لاس ته راوړېدو. مسلمانان چې کله بیت المقدس ته ور داخل شو د هغې لپاره ډېر د خوشحالۍ ورځ وه. یو شاعر دا ورځ ډېر په ناشنا الفاظو کې را نقل کړې ده. یو شاعر وایي: جند السماء لهذا الملك أعوان من شك فيهم فهذا الفتح برهان هذا الفتوح فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان أضحت ملوك الفرنج الصيد في يده صيدا وما ضعفوا يوما وما هانوا 90 عاما بلاد الله تصرخ والإسلام وأنصاره صم وعميان فالآن لبى صلاح الدين دعوتهم بأمرين هو للمعوان معوان. د فتح نه وروسته صلاح الدین ایوبي د نور الدین زنګي تیار شوی منبر په بیت المقدس کې کېښودو. 1179 میلادي کې صلاح الدین ایوبي خپل سلطنت مضبوط کو د لیبیا نه تر عراق پورې او د یمن نه تر شام پورې. د صلیبیانو دپاره صرف 3 عمارتونه باقي پاتې شو چې سور دی، بل طرابلس او بل انطاکیه ده. کله چې یورپ ته د بیت المقدس خبر ورسېدو نو عیسایانو خپل اختلافات یو طرف ته کړل او د صلاح الدین ایوبي په خلاف باندې د یوې سختې حملې تیاري شروع کړه چې په تاریخ کې هغې ته 3 صلیبي جنګ ویلی کېږي. دا د صلیبیانو په تاریخ کې یو غټ لښکر او غټه حمله وه، لیکن دوی څنګه راغلل او مسلمانانو د دوی څنګه مقابله وکړه دا به په روان ویډیو کې تاسو ته بیان کو. کله چې صلاح الدین ایوبي بیت المقدس فتح کو او دا خبر یورپ ته ورسېدو نو د سخت نفرت او غصې د وجې نه ټول یورپي ممالک راجمع شو او د صلاح الدین ایوبي په خلاف یې د 3 صلیبي جنګ اعلان وکړو. لیکن آیا دوی په دې حملې کې کامیاب شو که نه؟ صلاح الدین ایوبي د دومره غټ لښکر څنګه مقابله وکړله؟ دا ټول تاریخ به موږ نن تاسو ته په دې ویډیو کې وړاندې کوو. نو راځئ زموږ سره. په 1179 کې صلاح الدین ایوبي خپل سلطنت حدود فراخه کړل. عراق، شام، مصر، یمن، لیبیا او د دې علاوه نور ډېرې علاقې د ایوبي سلطنت په کنټرول کې داخل شوې. سور، طرابلس او انطاکیه دا 3 وړه ښارونه د صلیبیانو سره په قبضه کې پاتې شو. بیت المقدس فتح کولو نه بعد صلاح الدین ایوبي صلح وکړله د صلیبیانو سره او په دې سره صلیبیان د بیت المقدس نه وشړلی شو. د دې معاهدې نه بعد ټول صلیبیان د سور په قلعه کې راجمع شو تر دې چې د دوی تعداد 50,000 ته ورسېدو. د دوی مشر یو الماني سړی و د کونورات په نوم باندې. په دغه وخت کې صلاح الدین ایوبي لوزنیان د قید نه آزاد کو. هغه لوزنیان کوم چې د حیتیون په جنګ کې نیولی شوی و. صلاح الدین ایوبي له ده نه دا وعده واخیستله چې دوباره به زموږ په مقابله کې نه راوځي، لیکن لوزنیان دا وعده ماته کړله. کله چې لوزنیان د سور علاقې ته راورسېدو نو ټول صلیبیان خپل ماتحت کړل او په عکا باندې د حملې کولو اراده وکړله. دې وخت کې د کونورات او لوزنیان په منځ کې اختلافات پیدا شو، لیکن بالاخره دوی خپل اختلافات ختم کړل او په عکا باندې حمله وکړله. کله چې دوی عکا ته راغلل نو مسلمانانو د دوی سره سخته مقابله وکړله او دوی ته شکست ورکو. کله چې صلاح الدین ایوبي بیت المقدس فتح کو نو د دې فتح خبر په ټول یورپ کې خور شو. یورپ والو دپاره دا خبر ډیر لوی مصیبت و. د ډیر سختې غصې د وجې نه دوی خپل اختلافات یو طرف ته کړل، مختلفو علاقو ته خطونه ولیږل، ډیر تعداد کې فوج تیار کو او په بیت المقدس باندې د دوباره قبضې کولو دپاره ور روان شو. او د دې سره سره په یورپ کې موجود پوپ جرجي وسامین د یورپ بادشاهانو د خطونه ولیږل او هغوی ته یې د 3 صلیبي جنګ دپاره دعوت ورکو. د یورپ بادشاهانو دې دعوت ته لبیک وي. د ټولو نه اول د المانیا نه یو غټ لښکر را روان شو د فریدریک بارباروسا په قیادت کې. د فرانسه بادشاه فیلیپ اغوستوس او د انجلترا بادشاه ریچارډ د یورپ نه 3 غټې لښکرې راووتلې او د بیت المقدس په طرف باندې ور روان شو.
د دوی تعداد څومره ودی باره کې اختلاف دی څوک وایي 3 لکه څوک وایي 10 لکه لیکن داسې معلومیږي چې دوی په تعداد کې ډیر زیات سی وو بیت المقدس طرف ته د سفر آغاز کوونکی اولنی انسان د المانی بادشاه فریدریک بارباروس و د خپل لښکر سره روان او تر دې چې قسطنطینی بادشاه اسحاق ثانی سره میلاو شو د قسطنطینی بادشاه پټ صلح کړی و د صلاح الدین ایوبی سره لیکن د دې باوجود اسحاق ثانی د لښکر ته لار کولا وکړه دوی اناتولیه ته ور داخل کړل دوی چې کله په اناتولیا کې ډیر سفر وکړو نو دوی سره خوراک ختم شو بل طرف ته ترکیانو په دوی باندې حملې شروع کړې زی په زی به ترک خلک دوی ته پټ ناسو او چې کله به ته موقع ملاویده نو په دوی باندې به حملې کولې او سامان نو به دي تختول د داسې حملو د وجې نه به دوی کې ډیره کمزوري پیدا شوه لیکن بیا هم دوی خپل سفر جاري وساتو تر دې چې دوی د انطاکیه ښار ته راورسېدل دلته دوی په یو نهر باندې اوړېدل په دغه وخت کې د دوی بادشاه فریدریک بارباروس سره خپل اس نه غورځېدو او په دریاب کې غرق شو د دې واقعې نه بعد د دې لښکر اکثره حصہ دوباره یورپ ته واپس لاړه په دوی کې صرف 15,000 کسان په کامیابۍ سره د شام علاقې ته راورسېدل او دا لښکر چې په کوم مقصد باندې د خپل ملک نه راوتلی و هغه دوی ته حاصل نشو په دغه وخت کې د فرانس او انجلترا د دوه بادشاهان عکا ته راورسېدل دې ځای کې ټول صلیبیان راجمع شو او د عکا نه محاصره واچوله په عکا باندې د قبضې کولو نه بعد ریچارډ راولګېدو او کوم مسلمانان چې په عکا کې نیولي وو ټول یې ووژل په دې وخت کې د کونوراد او لوزینیان په منځ کې اختلافات سیوا شو په مشرۍ باندې کم بادشاهان چې د یورپ نه راغلي وو په کې نیم خلک د لوزینیان سره ودرېدل او نیم خلک د کونوراد سره لکه یو په کې ریچارډ د لوزینیان بادشاه سره ودرېدو او فیلیپ اغوستوس کوم چې د فرانس بادشاه وو هغه د کونوراد په حمایت کې ودرېدو د داسې مختلفو رایو د وجې نه په صلیبي لښکر کې اختلافات ډیر زور ونیو په دې دوران کې د فرانس بادشاه فیلیپ اغوستوس خپل لښکر د ځان سره کو خپل وطن ته واپس شو او ځان وروسته یو فوجي دستوم پرې خوده خو په تعداد کې ډیر کم و د صلیبیانو په دې اختلافاتو سره صلاح الدین ایوبي ته دا فایده میلاو شو چې د عیسایانو هغه طاقت د مخکینی په نسبت سره ډیر کم شو ریچارډ د ټول فوج د خپل جنډې د لاندې راجمع کو او په یافا علاقې باندې د حملې کولو لپاره را روان شو ولاره کې صلاح الدین ایوبي فوجیانو په باندې حملې هم وکړلې لیکن صلیبي فوج په تعداد کې ډیر سیوا و بل هغوی داسې زغرې غونډلې وي چې په هغې باندې د غشي یا تورې ګزار څه اثر نه کوو دې وجې نه د صلاح الدین ایوبي فوجیانو ته په دې حملو کې څه کامیابي میلاو نه شوه ریچارډ پیشقدمي کوله تر دې چې یافا علاقې ته راورسېدو او دا علاقې په خپل کنټرول کې واغستله په یافا باندې د قبضې کولو نه بعد ریچارډ واپس عکا ته لاړو چونکې ریچارډ په یافا کې لږ فوجیان پرېښودي وو دې وجې نه صلاح الدین ایوبي په یافا باندې حمله وکړله او دی دوباره خپل کنټرول ته راوستله کله چې ریچارډ ته پته ولګېده نو هغه ډېر زیات غوسه شو او په یافا باندې د دوباره حملې کولو دپاره را روان شو کله چې صلاح الدین ایوبي ته د ریچارډ د راتګ پته ولګېده نو هغه خپل فوج د دې علاقې نه راویستو او دی خالی پرېښوده خو له دې نه مخکې صلاح الدین ایوبي د یافا علاقه او د دې سره خوب شو چې څومره هم کلي وو دا ټول یې وران کړل او دې ځین ته اور واچو د دې لپاره چې صلیبي لښکر د دې ځای نه څه فایده وانخلي صلاح الدین ایوبي له دې ځای نه لاړو بیت المقدس ته او د هغې نه چاپېره یې دیوالونه مضبوط کړل صلاح الدین ایوبي ته دا پته ولګېده چې اوس به ریچارډ خامخا حمله کوي په بیت المقدس باندې دې وجې نه صلاح الدین ایوبي په خپل دفاعي نظام باندې کار شروع کو او دی ښه مضبوط کو په یافا باندې د دوباره قبضې کولو نه بعد ریچارډ په بیت المقدس باندې د حملې کولو فیصله وکړله او د خپل فوج سره را روان شو کله چې د یافا علاقې نه ډېر لرې راغی نو دې ځای کې واوره شروع شوه لارې بندې شوې او په بیت المقدس باندې حمله کول دوی ته ناممکنه کار ښکاره شو کله چې حالات ډېر خراب شو نو ریچارډ خط ولېږو کونوراد ته او هغه نه د مدد مطالبه وکړله خو بل طرف ته کونوراد د مدد کولو نه صفا انکار وکړو او د هغې وجه دا وه چې ریچارډ د بادشاهي نه تسلیموله بلکې د ده په ځای د وزینیاني بادشاه ګڼو د دې انکار د وجې نه د صلیبیانو په خپل منځ کې جنګ و جدل شروع شو بالاخر ریچارډ ته پته ولګېده چې داسې اختلافاتو باوجود په بیت المقدس باندې حمله کول ممکن نه دي دې وجې نه د ده حوصله وغورځېده بل طرف ته ریچارډ ته خبر راغی چې ستا ورور بغاوت کړی دی ستا په خلاف او تخې په خپله قبضه کې اخیستی دی خپلې بادشاهۍ د بچ کولو دپاره په ریچارډ باندې خپل ملک ته دوباره واپسي لازمي وه دې وجې نه ریچارډ صلاح الدین ایوبي نه د صلح مطالبه وکړله صلاح الدین ایوبي ورسره په دې شرایطو باندې صلح وکړله چې بیت المقدس به د مسلمانانو سره وي او عیسایانو ته به ازادي وي هغوی چې کله مو غواړي نو بیت المقدس ته راتلی شي خو اسلحه به د ځان سره نه راوړي په قدس به صرف د مسلمانانو حق وي او اسقلان به هم د مسلمانانو په کنټرول کې وي چونکې ریچارډ ډېر مجبور و دې وجې نه هغه په دې شرایطو باندې اتفاق وکړو او خپل ملک ته نامراده واپس شو ریچارډ چې د ټول یورپ د عیسایانو سره کوم وعده کړې وه په کوم مقصد باندې راوتلی و دوی په هغه مقصد کې ناکامه شو تاریخ به همیشه په دې ګواه وي چې صلاح الدین ایوبي د لږ وسایلو باوجود څنګه د یو لوی صلیبي لښکر مقابله وکړله
د ریچارډ په واپسې باندې دریم صلیبي جنگ خپل اختتام ته ورسېدو او په دې کې صلاح الدین ایوبي ته ښکاره فتحه میلاو شوې وه. صلاح الدین ایوبي ډېر زیات ستړی شوی و او د 20 کالو پورې مسلسل جنګونه کړي د صلیبیانو سره. دریم صلیبي جنگ نه څو ورځې بعد صلاح الدین ایوبي بیمار شو او دا بیماري ورو ورو سیوا کېده تر دې چې د فروری په میاشت 1193 کې صلاح الدین ایوبي د 55 کالو په عمر کې وفات شو. صلاح الدین ایوبي یو نیک انسان و، ساده ژوند به یې تېره و. د وفات نه بعد چې کله د مال جیداد وکتلی شو نو هغه 47 درهمه او 1 دینار و. صلاح الدین ایوبي د ځان نه وروسته غټ عمارتونه او بنګلې نه وي پرېښودي بلکې د ځان نه وروسته یو داسې منظم فوج پرېښودی و چې هغوی د بیت المقدس د حفاظت دپاره هر قسم مشکلاتو ته تیار و. نن هغه بیت المقدس دی، هغه زاړه دیوالونه دي، هغه زوړ عمارت دی، لیکن خو شو اوسیدونکي خلکو کې نه صلاح الدین ایوبي شته او نه د صلاح الدین ایوبي فوجیان. الله سبحانه وتعالی دې رحم وکړي په صلاح الدین ایوبي باندې او د هغه په شان حکمرانان دې الله موږ ته رانصیب کړي. آمین.